علیکم. په یو نوي ویلا کې زه ایلمان وهاب ستاسو سره حاضر یم. امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې. نو نن به موږ ځو پیر بابا ته او په کلیل ته به ځو یو ملګري خواله. نو تاسو ته به هم دا چکر درکړو. نو دې چکر نه تاسو مزې اوچتې کوئ او دا ویلاګ ستاسو چېرې خوښ شي نو چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او کمنټس پې ضرور وکړئ. نو راځئ چې ځو پیر بابا ته. په دې ټیم کې موږ د پیر بابا ته راورسېدو. تاسو کتلی شئ زموږ سره ملګري راغلي، فیصل دی، سیام دی او بس په دې ټیم کې موږ د پیر بابا جومات کې ولاړ یو. چېرته هم ده زموږ ویلاګ وکړی دننه ځو د پیر بابا مزار ته. نو راځئ. کتلی شئ چې دې ټیم کې موږ راغلو د پیر بابا مزار ته دننه او خلک راغلي، ډېر زیات خلک راغلي په چکرو. چې کتلی شئ خلک دا له تصویران وباسي، څوک ناست دي. دواګانې کې ډېر زیات زبردست ماحول دی او چکریان درخواست دی چې دلته راشي د بونیر په ټول نه ښکلی ځای دی او ډېر زبردست ځای دی او چکرونه مزې واخلو. موږ د پیر بابا بازار کې روان یو. هر طرف کې دوکانونه دي. دا له خوا کې چشمې واغېستې درې واړو. سیام دا هم واغېستې چشمې خو واغېستې ډېرې زیاتې ښکلې او زبردستې چشمې دي. دلته سامان ډېر زیات ارزان میلاوي. کې موږ د پیر بابا بازار نه ووتو. دی هلک وایي موږ د ملګري ټلیفون کوي ځو کلیل ته. وایي دا وایي په کلیل کې ځای دی نو تاسو هم بوځو کلیل ته. نو راځئ چې ځو. کتلی شئ چې په دې وخت کې موږ د کلیل په ټاپ کې موجود یو او ډېر زبردست موږ چکر ولګو. اوس دغه نه واپس شو د کلیل نه. اوس به ګوګن په طرف راکوز شو. دلته ډېر زیات ښکلي ځایونه دي او پرسکونه ماحول دی. موږ وایي دا به هم انجوای کړو، تاسو سره به هم شریک کړو. نو راځئ چې ځو ګوګن په لاره. چېرته هم مه ځئ، زموږ ویلاګ پوره وکړو. د ډېر دغه نه پس موږ راورسېدو اوس د ګوکن فال ته. تاسو کتلی شئ څومره ډېرې زیاتې اوبه دي. هلکه څنګه مزه کوي که نه کوي؟ ډېر زیات زبردست چکر خو لګوو. انشاءالله دا ویډیو به ډېره زبردست دی، ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي. اوس موږ دلته ورته مخه لاس کړو چې لږ فرش شو. بیا به ځو کلي ته. نو چېرته هم مه ځئ، راځئ چې ځو. هلکه ډېرې زیاتې زبردستې او فرش دي. ډېرې خوږې اوبه دي یاره. نو چې ځو. بیا موږ ته په لاره ټیم میلاو نه شو. ډېره وجې موږ نور شاټونه وانهغستو. بیا موږ ناوه چې راورسېدو نو ماښام بانګې ویلې وو تقریبا ناوخته. نو موږ یو ښه سره روټۍ موټۍ وخوړه، یو ښه دمه شو. نو هم دا ویلاګ په دې ځای ختم. د نورو ویلاګو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او انشاءالله بل ویلاګ کې میلاویږو. والسلام.